ستا پر راتلو زما باور دی، ستا پر راتلو زما باور دی، تر ځنکدنه انتظار درته کومه. سلام او ستړي مشئ ګرانو اوریدونکو، په دې هیله چې رک روغ واوسئ. ګرانو نن به درته د پاتې شه باران دی ناول دوهمه برخه وړاندې کړم، په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. په تیره برخه کې مو واورېدل چې غزن خپلې ژمنۍ رخصتیانې په سوات کې تیرې کړې. د رخصتیانو له پای ته رسېدو سره سم خپل کور ته راغی او په سبا یې ښوونځي ته لاړ. بیا د استاد له راتلو تر مخه په ټولګي کې شور ماشور و، خو ما له وروستي کتاره غلې او خوږه سندره اورېده. کټ مټ هغسې وه لکه د ګلورینې څانګې په نرمو لوړو ژورو کې چې د سحر د باد له مستانه رقصه پیدا کیږي. سندره په ختمېدو وه، زرینه راننوته، څانګه یې ښکل کړه. د څو اونیو تږې وه، د شونډو بېواکه خرپ یې د ټولګي په شور کې داسې وبرېښېد لکه تنکۍ څانګه چې د مرغانو د سیل تاب رانه وړي. ماته شي او سندریز غږ یې په شنه ځنګله کې تر لرې لرې خپور شي. زرینه و څانګه ملګرې وې او بیا دواړه انجونې وې، خو بیا هم دې ښکلولو زما په زړه کې د رقابت سپرغۍ وشیندلې. نه پوهېدم چې څه وکړم. د تختې خواته لاړم، تباشیر مې راواخیست او د غره یو انځور مې رسم کړ. زه انځورګر نه وم، خو د فطرت سره د مینې له کبله مې د غره د انځور رسم لپاره غیر منظم خو پوره ریاضت کړی و. انځور پوره شو او ترې لاندې مې ولیکل: فطرت له جمال او جلال ډک د خدای جل جلاله هغه کتاب دی چې د نړۍ د هر نالوستي انسان سترګې هم لوستی شي. دا جمله مې لیکلې وه، یو ځل بیا مې لوسته چې د جغرافي ښوونکې راننوته. غوښتل مې چې تخته بیرته پاکه کړم، خو چې د ښوونکي سترګې مې پکې ښخې ولیدې جرأت مې ونه کړ. نیغ لاړم او په خپله څوکۍ کېناستم. ښوونکي ته انځور او ترې لاندې لیکل شوي جملې خوند ورکړ. ستاینه یې وکړه، د غرونو په اړه یې ښایسته اوږده شېبه خبرې وکړې. دا بېله خبره ده چې د غرونو د ښکلاییز ارزښت پر ځای د هغوی په جغرافیوي او ټولنیز ارزښت ډېر ټینګار وکړ. ویې ویل غرونه د زلزلو مخه نیسي، کانونه لري، سړه ځایونه لري، ځنګلونه لري او ځنګلونه بیا د میوې باغونه، د ځناورو کورونه، د مرغانو ځالې او نور ډېر څه لري. د باران اورښت ته لار برابروي او د نیزونو مخه نیسي. خو په ټولو کې وروستۍ جملې خوند راکړ چې ویې ویل: غرونه او ځنګلونه د ځمکې ګاڼه ده. ما د ښوونکي د وینا پر مهال د هغې خبرې اورېدې، خو کله کله به مې څانګه هم د سترګو له کنجونو څارله. ځینې وخت به یې سترګو لکه د غرنیو عقابونو زما په لور ځغلند پرواز کاوه. د جغرافیې ساعت پای ته ورسېده او استاده ووته. څانګې ما ته رامخ کړه او په لومړي ځل یې راسره داسې خبرې پیل کړې چې نیغه په نیغه یې د درس سره تړاو نه درلود. غزنه غرونه د ډېر خوښ دي. هو، غرونه، سیندونه، بلکې ټول فطرت مې خوښ دی. که غلطي نه کوم نو تاسو د تختې له انځوره دا پر ځای اټکل وکړ. څانګه په خندا شوه او ویې ویل: تاسو تېروتي یاست. زه له پخوا نه پوهېدم چې په غرونو مین یې. حیرانوونکې ده، ما خو له تاسو سره هېڅکله په دې اړه خبرې نه وې کړې.
د دې پر ځای چې څانګه ځواب راکړي نوراني سترګې چې نرۍ شرابي مسکا پکې خپره وه زما سترګو سره وجنګولې. لاس یې زما کتابونو ته ورتېر کړه او په مسکا یې راته وویل ستاسو په اجازه. زما د جغرافیې کتاب یې راپورته کړه او راته یې وویل له کومې ورځې راهیسې چې ما ستا په کتاب کې دا عکس لیدلی نو زړه ته مې پرېوتې چې غرنۍ سیمې دې خوښې دي او نننۍ انځورګرۍ خو دې زما د یقین پخلی وکړ. زړه مې ولوېد، د ځان سره مې وویل آخر د ماما حل دا راووت، تا ما ته نه بلکې انځور ته کتل. ما د سوچ په دریاب کې غوپې وهلې چې څانګې وپوښتلم د خیال مرغۍ دې له کومې شنې څوکې نه طوافونه پیل کړل. دا راته ووایه چې دا ښکلی عکس د کومې سیمې دی؟ نه داسې هم نه ده، د غرونو په شنو څوکو سربیره زما د خیال او زړه مرغانو د یو انسان نه هم طوافونه شروع کړي. په دې خبره هغه له حیا نه لکه مڼه سره شوه. زه هم د خپلې خبرې د اغېزې لاندې راغلم او د خبرو سر او تال مې مات شو. څو شېبې زموږ دواړو سرونه ښکته و، داسې حالت و لکه چې ورته مې سپینه خبره کړې وي چې څانګې در سره مینه لرم. خو بیا مې خپل شیندلي حواس راټول کړل او ورته مې وویل د عکس چې زما پر کتاب لګېدلی دا زموږ د خپل هېواد یو ښکلې سیمه ده، دا بدخشان دی. ما د افغانستان ډېرې غرنۍ سیمې لیدلي دي، خو د بدخشان د فطري ښکلا په اړه مې یوازې کیسې اورېدلي او یو څو انځورونه مې لیدلي. نور نو داسې وګڼه چې شهزاده په نالیدلي مخ مین دی. څانګې زه د بدخشان غرونه ډېر وخت په خوبونو کې وینم، خو له بده مرغه چې خپلمنځي اختلافاتو زما لپاره هلته ورتلل د ښاپیریو له کوه کافه هم ستونزمن کړي دي. بویه چې دا هیله به مې کله پوره کیږي. خبره تر همدې ځایه را رسېدلې وه چې د دري استاد راننوت. څانګې په مسکا راته وویل یاره زنده صحبت باقي. اوس به د حافظ ژبې ته غوږ شو. په سلدې ورځې به اکثره وخت ما د کتاب پر ځای د رباب په تارونو او د نغمو په مریو د څانګې یادونه لمانځل. ډېر ځل مې د زمرک دوی په حجره کې له ماښامه تر سهاره د رباب سره شوګیرۍ کړي دي، خو ښوونځي ته به هم په خوښۍ سره تلم ځکه چې څانګه به راسره غږېده او له یوې ورځې نه بلې ته نوره هم په زړه راننوته. په هر بنډار کې به په زړه راورېده، هر چا سره مې ناسته تر جسمه تړلې وه، په روح مې د څانګې د ښایست سیوری خپور و. رباب مې د زړه لویه تکیه وه، نغمو به مې ټول وجود سپک کړ. عجب کیفیت یې و، داسې به برېښېده لکه چې د نغمې سیلی مې د مادي وجود ټول ګرد او غبار وړی وي. ټول روح مې ټول سرور 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 یم، لکه د اسمان د برجونو نوراني کوتره په غیر مرئي وزرونو الوزم او د ابدي سمندر پر سر د ښایست د ورکې جزیرې پر لور پرواز کوم. کله کله به مې احساس کاوه چې پېښور کې نه یم، د یوه شنه او څپان سمندر غاړه ده. باغي موجونه راځي د څانګې پښو ته تندی رسوي او بیرته ګرځي. زه د سترګو خاموش طوفان ته له ربابه ژبه په پور اخلم او د سمندر د لافاني سندرې برخې ګرځوم، هغه چې کائنات یې له ازله تر ابده اوري خو مړیږي پرې نه.
د رباب نغمو به زما په وجود کې نه ایره کېدونکی انګار شینده او په غرونو غرونو آتش فشان به اورېده. بیخي هغسې لکه وحشي سیلۍ چې پر یو بوټي لګېدلي اور پر ټول ځنګل خپور کړي، هغه چې لامده نښتر او وچې څېړۍ یو شان خپلې غېږې ته راکاږي. لمبی اسمان ته خوله ورکوي او له جلاله ډکه سندره وایي. یو ورځ چې ښوونځي ته لاړم او د څانګې سترګې مې لکه د بزکشۍ اسونه په مستۍ کې ولیدې، نو پوه شوم چې د صبر واګې مې له واکه په وتو دی. ټوله ورځ نشه نشه وم، روایتي لاره مې غوره وبلله او نیت مې وکړ چې لیک ورته ولیکم، خو ویره هم راسره مل وه. ما ویل هغسې نه چې وړاندې تر لوستو مې لیک ونه څیري، خفه نه شي. که خفه شوه په هر قیمت به یې پخلا کړم، خو که لیک مې ایمرجنسي تر سرلیک لاندې راغی ښه به ونه شي، بلکې وبه شرمېږم. د ایمرجنسي اصطلاح زموږ په ټولګي کې ځانګړې معنا لرله او هر څوک پرې پوهېده. د ویرونکو اټکلونو هم له خپله هوډه وانړولم. قلم کاغذ مې راواخیستل او د خط په لیکلو مې داسې پیل وکړ: زما د وجود پر کائناتو د نغمو خورې ورې څانګې، د ښایست سر او تال د مات مشه، سپینې سترګې مې ګڼې او که مطلبي، بې وقوف درته ښکارم او که لیونی ستا خوښه ده، خو زه مجبور یم، بلکې بیخي مجبور یم. ستا دې په خپلو نوراني سترګو قسم وي، تا دې په خپلو ورخمینو سندرو قسم وي. زما الفاظ یو ځل ولوله ایله یو ځل، وایي چې روحونه لکه د وجود سر او تال جوړه پیدا کیږي، یو د بل مینه او تکمیل وي، خو فلک غمازي کوي، یو یې په یوه زمانه کې دنیا ته راشي او بل په بله کې. لیته کاته یې ونه شي، زندګي زندان شي او یوه ورځ یې د ژوند سقرات اجل شراب وڅکي. بیا نو تر محشره په لحد کې د زړه داغ د انتظار څراغ وګرځوي. بیا به څه کیږي والله اعلم. کله کله به په یوه زمانه کې راشي، خو یو یې د مشرق شي او بل یې د مغرب. دا ټپه یې انځور دی چې د دیدن نصیب یې نه وي، چې د دیدن نصیب یې نه وي، په یوه کوڅه کې سره وړاندې وروسته شینه. خو کله بیا زما نظرینه پیرزوینه وکړي او دواړه روحونه د یو چم ګاونډ کړي. ادم خان او دورخانې هم له همدوی نه ول. ته زما له وجوده جدا شوې څانګه یې، خدای ته وګوره نیمګړی مې مه پرېږده. تکمیل راوبخه، تر ځوابه مې د انتظار چاړه پر زړه خښه وګڼه. غزن. سبا چې ښوونځي ته لاړم، لیک لازمه په جیب کې و، خو پوهېدم چې ساعت په ساعت خپل حواس بیلم. کیدای شي حالت مې هغه مجرم ته ورته و چې د پولیسو مرکز ته یې بم وړی وي. تفریح ښه موقع په لاس راغله، خوا دې خوا مې وکتل، 2-3 کسه په ټولګي کې پاتې ول، خو خپل نوټونه یې رسول. څانګه و نور زده کوونکي د باندې وتي وه. لیک خو مې د څانګې د الجبر په کتابچه کې کېښود، خو ماته ځمکې ځای نه راکاوه. ایسارېدل راته لویه نفسیاتي ستونزه ښکارېده. په لنډو ټکو مې د رخصتۍ یوه رکا ولیکله، سره د دې چې ټول ښوونکي په اداره کې راغونډ وو او دا پوښتنه یې ذهن ته راتله چې زه ولې رخصت اخلم. خو رکه مې له مدیر صاحب نه امضا کړه، هیچ چاته مې ورنه کړه.
د حاضرۍ په کتاب کې مې کېښوده او له لیسې ووتم. بیا نو هغه د درویش دراني خبره. زه په داسې تلوار ووتم جانانه، زه په داسې تلوار ووتم جانانه، لکه خلاص چې څوک بندي شي له زندانه. د اطمینان ساه مې واخیسته او د کور په لور روان شوم. د اطمینان ساه مې واخیسته او د کور پر لور روان شوم. په کور کې هم نارام وم، ځان ته مې مشغوله کتله. له ځان سره مې فکر وکړ فلسفه جړه تنسته او لاینحله ماما کیدای شي چې د څو شیبو لپاره مې په خپله دنیا کې ورک کړي، خو خوند یې رانه کړ. تورې ګونګ شوي وو، بې معنا تورې کرښې د کاغذ پر سینه غځېدلې وه. هېڅ یې نه ویل. تلویزیون مې روښانه کړ، هغه هم د مهمو عکسونو او ګډوډو اوازونو امتزاج و. رانه هیر دي چې تلویزیون مې بند کړه او که روښانه رانه پاتې شو. له کوره ووتلم او د زمرک دوی حجرې ته لاړم. رباب مې له میخه راکوز کړ، خو ګوتې مې رېږدېدې. هېڅ یوې نغمې سر نه نیوه. بېرته کور ته راغلم. له پریشانۍ ډکه شپه راخوره شوه. کله ویښ کله وده، خو سهار شو لمونځ مې وکړ. نیمه پیاله چای مې وڅښه. له ځان سره مې کرل ریبل چې لاړ شم او که نه. صبر راته وایي لږ خو یې حتما لوستی دی، ځکه چې نن بیا الجبر لرو او پرون معلم کورنۍ کار هم راکړی و. چې لوستی وي څه به یې ویلي وي، حسینه تر پایه یې لوستی نه وي. ټوټه ټوټه یې نه وي کړی، و خدایه ایمرجنسي نه شي. زړه نازړه وم، خو توکل مې وکړ. ښوونځي ته لاړم او ټولګي ته ننوتم. سلام مې واچولو، خو د شیندلو حواسو له کبله پوه نه شوم چې چا راته وعلیکم سلام وویله او که نه. څانګه راغلې وه چې ور ومې کتل. په څېره کې حیا و حیرات خاموشه ښکلا پنځوله. نوراني سترګې ښکته وې، د اوربل ویښتان یې بار بار له تندي راښویدل او هغې به په ارام سره په خپل لاس پورته کول. پوه شوم چې لیک یې لوستی، خو د ځواب انداز یې راته نه لګېده. ما لا په تصور کې د اټکلونو غوټۍ پرانیستې چې پیکی د تختې له مخه چغې کړې: ایمرجنسي ایمرجنسي ایمرجنسي. دې سره په ټولګي کې داسې خاموشي خپره شوه چې د استاد په ټینګار هم نه راتله. دا لومړۍ ورځ نه وه. د ایمرجنسي غږ به تل له ځانه سره داسې خاموشي راوسته. پیکی وویل: هس معمول بیا ایمرجنسي. کیس دی چې یو چا ته محبتنامه لیکل شوې ده چې ستاسو پاملرنه ورته راړول غواړم. زړه مې درز وکړ. له ځانه سره مې وویل هماغه څه وشوه چې مې ترې ډار درلود. تر 12م ټولګي راورسېدم. په ایمرجنسي کیس کې نه وم راغلی، خو نن ګیر شوم او پوخ ګیر شوم. لیک د پیکی په لاس کې و، خو د شاګردانو د تلوسې لپاره یې خبره اوږدوله او نه یې لوسته. پوښتنې کولې چې دا لیک به چا لیکلی وي او چاته. که څوک سم ځواب ووایي یو خودکاره قلم انعام لري. چا شوخې جینۍ آواز وکړ: زرینې به څانګې ته لیکلی وي. څانګه لکه د تصویر څانګه غلې وه، خو زرینې له وروستۍ کتاره وویل: هغه تیر شول چې مینه مې په غلا غلا کړه. هغه تیر شول چې مینه مې په غلا غلا کړه. اوس په دروس جهان رسوا ده، په غلا نه ده.
زموږ خبره خو ایمرجنسي نه ده، هر څوک پوهیږي چې څانګه زما ملګرې ده. زمرک ورته وویل په ارام کښېنه، دا لندن نه دی چې له جنۍ سره دې د جنۍ مینه جواز پیدا کړي. محترمه، ستا له قانوني معلوماتو یوه روپا مننه. زموږ مینه داسې پرنګۍ هم نه ده چې ته یې انګېرې. د مشرق تقدس هم موږ انجونو ساتلی، ګنې ستاسو زړونه خو به د اروپا په عیاشۍ هم ساړه نه شي. زمرک په دې ځواب ډېر پریشان شو. له زرینې بخښنه وغوښته او ورته یې وویل چې زما مقصد یوازې او یوازې ټوکه وه. که زه پوهېدی چې ته به پرې خفه کېږې یوه کلمه به مې هم نه وه ویلې. د خبرو نور هم پریشانه کړم ځکه چې زرینه د څانګې ملګرې وه. بله دا چې د هلکانو کرداره ته ګوته نیول شوې وه. په ټولګي کې لا اټکلونه روان وو چې فکرې ویل بی کوایټ، غلی شئ، هوایي ډزې مه کوئ، د بېګناه خلکو پر سرونو پرېوځئ. دا محبت نامه د 11 ټولګي او ماډرن مجنون ما ته لیکلې ده، نو ځکه یې لوستل هم مناسب نه ګڼم. د خبرې سره مې زړه ښه شو، خو بیا هم پوره آرام نه وم. شاګردانو پیکۍ ته چیغې کړې چې نه یې منو، اوس به یې خامخا لولي. پیکۍ هم شرمېده او هم خندېده. ویل یې مجنون صاحب په یو پاکټ کې د مادهورۍ او شاهرخ خان پوسټ کارت او یو لیک لري. د هلک په نوم به حاضره ساعت کاڼه کېږدو، خو لیک یې واورئ. مای ډارلینګ پیکۍ، آی لو یو. ته زما ډېره خوښه یې ځکه چې ستا سترګې د کاجل او شونډې د مادهورۍ دي. که انکار دې وکړ نو د خیبر هسپتال مخې ته چې کوم د اوسپنې هوایي پل دی، له هغې نه به هغه مهال سړک ته راټوپ کړم چې د ښوونځي د انجونو موټر تېرېږي. پرېږده چې چخپیت مې کړي، او که له رخصتۍ نه وروسته د ښوونځي مخې ته د شیرو کاکا له دوکانه د فانتا بوتل واخلې او ویسکې په لیدو به دې زه وګڼم چې ته له ما سره محبت کوي. زرینې له شوخۍ نه په ډکه لهجه ورغږ کړ، د فانتا پیسې رالیږلي که نه؟ پیکۍ وخندله او د ټوکې په انداز یې ویل که پیسې رالیږلی وی ولې به یې کیس ایمرجنسي کېده. خبرې تر همدې ځایه را رسېدلې وې چې ښوونکی راننوت. پیکۍ ترې بخښنه وغوښته او خپلې څوکۍ ته لاړه. ښوونکي هېڅ هم ونه ویله ځکه چې ټول ښوونکي زموږ له شوخۍ نه خبر وو. ډېر ځله داسې شوي وو چې ښوونکی به راغی، موږ به چوکۍ یوې ډډې ته کړې وي او په ټولګي کې به مو اتڼ کاوه. ساعت ختم شو، ښوونکی ووت او پیکۍ یو ځل بیا د تختې مخې ته ودرېده. لیک او پوسټ کارډ یې په لاس کې و. موږ هیله درلوده چې په لیک کې به څه خبرې پاتې وي. اوس به هغه ولولي، خو پیکۍ ویل چې بل څه پکې نشته. ټیپر ته ورته یو زړه یې رسم کړی. دومره ډېرې غشې پکې ښخ دي لکه پوځیانو چې پرې چاندماري کړې وي. پیکۍ دا ویل. لیک او پوسټ کارډ یې ټوټې ټوټې کړل او له هماغه خپله پاکټه یې ورته تابوت جوړ کړ. زموږ د ټولګي نجونو ته کله کله همداسې محبت نامې راتلې، خو ټولو ژمنه کړې وه چې د ایمرجنسي فیلان به یې د ټولو په مخ لولي. بیا به یې ټوټه ټوټه عاشق ته ورلیږي، خو د خدای فضل د هېڅ عاشق به په لیک کې په ورکړې اختاره وفا نه کوله. انجونو به په خپله دې کار ویاړ کوه، خو په هلکانو دا خبره ښه نه لګېده. کله کله به یې په ټوکه ټوکه کې ویل چې انجونو دغه محبت نامې د کورنیو له غړو پټې په تشنابونو کې لولي. که یې خوند ورکړل خو هماغسې په مینه ځواب ورکوي، او که لیک یا شخصیت یې بې خونده وي نو بیا یې په ټولګي کې ایمرجنسي کړي، او کله کله به یې د انجونو نه د هلکانو انتقام په بل ډول اخیسته.
په خپله به یې ځانونو ته د انجونو لخوا لیکونه لیکل، د ایمرجنسي تر عنوان لاندې به یې لوستل او بیا به یې د انجونو په څیر ټوټه ټوټه کول. خو ډیری نجونې د دوی پر دې چل خبرې وې. ساعت پسې ساعت تېرېده خو څانګه خاموشه وه. د رخصتۍ زنګ ووهل شو. څانګې ته مې کتل چې ماته له ټولګي ووته. زه هم کور ته لاړم. ګران واورېدونکو، دا و د پاتې شه باران دی ناول درېیمه برخه. تر بیا او بلې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.